دا بعضې سادهګان راتاو شي که نه وی لکه دا پیران مبارکان که ښه سړی وی خاص کر د مبارک صاحب رحمت الله علیه په باره کې دا خبره کوي نو دومره د علماو اختلاف ورسره ولې وی دا قیسې خلک کېږي نو دومره علماو اختلاف ورسره ولې وی نو بس دا ستاسو جواب دی لږ پوښتنه وکړي چې د اختلاف د علماو د ده سره لعنادین دی که لا لعنادین دی که دا اختلاف لا لعنادین وي په حقیقت بنا وي نو هغه خبره ته وکړه چې کومه خبره ته په اعتراض لرې ده نو هېڅ څه شی هم نه پاتې کېږي د دوی په خولو کې غیر د دې نه چې فلاني صاحب ویلی فلاني صاحب داسې ویلي فلاني شیخ الحدیث صاحب داسې ویلي فلان تا لیدلی دی نه ورغلی نه کتاب دې ورته کتلی نه مجلس دې ورسره کړی نه ولې اختلاف کې فلاني داسې ویلي فلاني بد کول چې داسې ویلي خلق خدای تم کنځا کوي نو ته بس د خدای په وجود کې لګیا سوچونه به کوې انکار به کوې د پیغمبري هم خلک نه مني اختلافات کوي نو ته به اوس وایې چې عیاذا بالله دا د پیغمبري په حقه ځکه نه ده چې د خلکو اختلاف کوي ورسره خلکو اختلافونه کوي که نه او دا اختلاف د عنادین دی طالب الله لعنادین نه دی که دا اختلاف دوی د عناد د وجې نه کوي نو زمونږ خولې وشکېدلې سبا بېګا چغې وچو ملایانو راشئ کښېنئ انصافدارو لانجو ته څه ضرورت دی څه اعتراض په دې صاحب لري خبره مخامخ وکړي که نه نو مخامخ چې مونږ ورسره مخامخ شو صاحب بیا لاسونه پسې نوي کي او په شیشه چې راشو بیا خولې واضح کړي نو لګیا ورسره دا اختلاف خو اختلاف دی نه چې ته کم کېده دا دلیل د حقانیت دی یو چا وي تاسو ته ما ویلي وو اذا رأیت الرجل محبوبا فی جیرانه هغه روایت راځي کله چې د یو سړی ولیده چې هغه محبوب عند الکل و محبوب په نزد د ټولو همسایګانو باندې یعنی د هر چا ورسره محبت و هر چا ورسره مینه کوله او هېڅوک هم ورسره وران نه و نو فعلم بانه مداهن په دې باندې پوه شه چې دا سړی مداهن دی د حق خبره نه ده کړې دا ځکه ټول خلک ورته ښه وایي او که طبعا چاته د حق ویلې او چاته د باطل ویلې باطل ته د باطل ویلې او حق ته د حق ویلې نو اهل حق به درته ښه سړی وایي او باطل به وایي چې باطل هغه به در سره مقابله وکړي نو د باطل د مقابلې د وجې نه طالبه تا ته خدا په کار نه په مبارک صاحب اوله فتوا د کفر بریلیانو لګولې وه اوله فتوا د کفر چې پې لګولې دا بریلیانو لګولې نن دیوبندیانو همغه فتوا د کفر په لاس کې نیولې وایي دا کافر دی نو خو دا اختلاف خو لعنادین دی ګوره که فتوا تاسو په دې اصولو پوهئ چې په دیوبندیانو د بریلیانو په منځ کې څومره اختلاف دی بریلیانو دیوبندیان طالبه انسانان خو لا پرېږده د شیخ صاحب مبارک خبره د یو بل چرګانو تم کافر وایي د یو بل چرګانو په دومره ضد د یو بل سره لري دلته د بریلیانو فتوا ما سره وه ورته مې وړې په هغې کې د دیوبندیانو په باره کې په کراتو مراتو لیکلي دي دیوبندي ملا په باره کې ته پوښتنه وشي چې دا ملا څنګه دی نو هغه ورته لیکلي دي چې هو کافر ومن شک فی کفره فقد کفر دا خو کافر دی دا دیوبندی ملا خو که چېرته وایي د ده په کفر کې د چا شک وي نو هغه هم کافر دی د بریلیانو فتوا د دیوبندیانو په باره کې دغه ده چې دا خو دي کافران او که څوک په کفر کې شک وي نو هغه هم کافر دی دا د بریلیانو فتوی دی او که بیا بیرته دیوبندیانو نه پوښتنه وکړي د بریلیانو باره کې چې حضرت ستاسو څه عقیده ده د بریلیانو په باره کې وایي دا خو سوچه مشرکان دي سره مشرکان دي وایي نو چې سوچه مشرک ورته وایي همغه سوچه مشرک خبیث را پاسېږي او په پیر صاحب د کفر فتوا لګوي نو د کوم مشرک فتوا قبوله ده ځان په حق نو چې د مشرک فتوا قبلوي نو چې زما په حق کې قبلوي خو بیا د ځان په حق کې هم قبوله کړه که نه هغه تا ته مشرک وایي نو چې تا ته مشرک وایي نو بیرته ورته ته مشرک وایي ښه سړی نه دی اتا ته چې کافر وای نو بیرته ورته ته مشرک وای ښه سړی نه دی او که ما ته مشرک ویل نو بیا معیار د حق وګرځېده دا شیان نه دي دا ټول هغه څه دي اکثر اختلافات چې په دې امت مسلمه کې جوړ دي طالبه تاسو د هغې بیخ ولټوئ لانجه یې ولټوئ چې دا لانجه د کوم ځای نه جوړه ده دا اختلاف د کوم ځای نه جوړ دی دا چا جوړ کړی ولې جوړ کړی اساس و نقطه به بیخ ته دا درته درشي چې د اختلاف بنا و د عناد دی د پاکستان مفتیان چې په مبارک صاحب د کفر فتوا لګي دا په خپلو اتفاقي کافرانو د کفر فتوا ولې نه لګي دا دومره بزرګان او اولیاء الله دي او د خدای دوستان دي چې موږ ته کافران وي او خپل اتفاقي کافران ته نه پاتې دوی د نران چې خپل اتفاقي کافرو ته د کافر وایي که نه د خپلو اتفاقي کافرو لس کرت سلام کی طالب لس کرت سلام جیو جانم کی وي بس دا د مصلحت وخت جمهوریت دی صاحب او مصالح په دې کې دي نو هغه اتفاقي کافر ته مصلحتي او ما ته بیا کافر وایي نو دا فتوا زه ستا قبلو دا خو هغه ټکي دي چې دا کله سره د امت مسلمان لا دې داسې یو صحنه راولي چې دا علما نه مخامخ سره کښېني چې وروره